د پاکستان او وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان حکومت وروستی دریځ ورځ تر بلې د خلکو او سیاسي ګوندونو ملاتړ خپلوي او د حکومت دا اقدام پر ځای ګڼل کیږي. په دې لړ کې د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د امنیت د ټینګښت لپاره د حکومت نوې تګلاره هلته ګټوره تمامېدی شي چې عملي کولو ته یې هم جدي اقدامات وشي. د افغانستان د ملي نجات د جبهې سکرتر ذبیح الله مجددي دې غونډې ته چې د اتم ثور یا د افغانانو د جهاد د بریا ورځې په خاطر جوړه شوې وه وویل دولت را در قبال جنگ و صلح که اخیراً طی خطاب جواب نایب رئیس دولت و جلسه مشترک پارلمان اعلام گردی یک موقف بجا و مناسب بدانیم. از دولت توقع داریم تا پروسه صلح را هرچه بیشتر ملی سازد و ابتکار صلح را به شورای عالی صلح واگذار نموده و رهبری این شورای محترم موقع دهد تا به اصلاح کیفی و کمی این شورا بپردازد. له دې وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني ویلي چې له پاکستانه نور د سولې تمه نه لري او که دا هیواد په خپلو ژمنو عمل ونه کړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته به یې په اړه شکایت وکړي. د حزب اسلامي یو لوړپوړی غړی قطب الدین هلال که څه هم د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهم ګڼي خو وایي چې افغانان باید خپله د حل لار ولټوي. ما فکر میکنم که اصل چیز تفاهم بین الافغانی است که افغانها بین خود بشینند، ولی از این هم انکار کرده نمیتوانیم که کشورهای همسایه رول خود دارند و امید ایست که کشورهای همسایه و خصوصا پاکستان رول خود در این مورد باید هم ادا بکنه. د جهادي ګوندونو شورا هم وایي چې حکومت باید د پاکستان په وړاندې خپل قاطعیت وساتي او نور یې په غوړو ژمنو ونه غولیږي.